خریړي پالونکي دیتا د ځمکې غوښه هم وای په خپل پیدا کیدونکي د بوټي نخوندوره ترکاری هم جوړیږي د ساينس پرمختګ سره اوس د تجارتي مقصد لپاره پکور کې هم کرل کیږي بهترین کار دی مطلب څوک نشي کولی نو خریړي خو ځننوم لکه مطلب دغه شتنه دوبو ترمکیا کولی به او دغه نه علاوه نسو ګوډ وړي سمنه لومبي وخت مطلب د تکلیفي د شاپرې د کولی بیا د ځوړندولي او ډیره مطلب 40 دن لګه تور کولی نه هیټ ور کولی او دغه نه بعد مطلب د خپل باندې د شاپر سپین چې بیا عمل شروع کی د خریړو په کرونده کې په یو شاپر 100 روپو پورې خرچې راځي کم چې 15 ورځې پس حاصلات ورکوي د سچ خرڅ آسان او ګټه ډیره ده دا ټمپریچر زیات وي نو موږ له دې چې کوم نه دا 1300 شاپره د موږ له 28 کیلو 30 کیلو 35 کیلو دا موږ له کوم نه دا پیداوار راکړي د دې سره چې کوم نه لکه بیا نه لکه دا موږ نه لکه د دې ته ټمپریچر صحیح اوساتو دا تقریبا 50-60 تم چې کوم نه دا موږ نه لکه کیلوګرام رسي په 400 کې دا وخت د ملکی آیسټر نومې خریړو کرونده د نومبر د میاشتې نه شروع کیږي د کوم نه چې پر لپسې 100 میاشتې حاصلات ترلاسه کیدي شي 1 نومبر نه د دې سٹارټ اخلي چې کله نومبر نه د دې سٹارټ تاسو واغښتو نو دا تقریبا د 8 میاشتو پورې چې د زی مکمل برابر یخي او نمی ورته برابر ټمپریچر دی ته برابر نو دا تاسو له 8 میاشتې چې دا تاسو له خو کولې پیداوار درکې د زراعت پوهان وای خریړي نه یوازې صحتمند او خوندور خوراک دی بلکې کښت یې د کاروبار په توګه پل کړی شي نو ډیر ګټه ترې هم ترلاسه کیدي شي ملک وقاص وایس اف امریکا دیوا 400